ځینې وخت خلک فکر کوي چې شخصي ښوونځي ښه دي، خو دا هر وخت سمه پرېکړه نه ده. عامه ښوونځي هم د دولت لخوا ځانګړي معیارونه لري. ښوونکي روزل شوي دي او د زده کوونکو او د زده کړو پروګرام یې معیاري دی. په عامه ښوونځیو کې زده کوونکي ډېر زیات وي. دا ښایي ځینې وخت استاد ونشي کولی هر زده کوونکي ته انفرادي پاملرنه وکړي، خو دا هم ورته فرصت برابروي چې د بېلابېلو قومونو، دینونو او فرهنګونو له خلکو سره مخ شي. په عامه ښوونځیو کې د هغو ماشومانو لپاره ځانګړي خدمات وړاندې کېږي چې ذهني، فزیکي او یا ژبنۍ اړتیا ولري. دا خدمات له دولت لخوا برابریږي او په مکمل ډول وړیا دي. لسم، د افغانو کورنیو لپاره کوم ښوونځی مناسب دی؟ دا خبره ستاسې د کورنۍ په شرایطو پورې اړه لري. که ستاسو عاید کم وي او غواړئ ماشوم دې وړیا او معیاري تعلیم ولري، نو عامه ښوونځی ورته ډېر مناسب دی. نو تاسې باید د خپلې کورنۍ حالات، اقتصاد، امکاناتو ته، د ماشوم اړتیاوو ته او همدارنګه شخصي انتخابونو پر اساس دا پرېکړه وکړئ چې کوم ښوونځی ستاسې د ماشومانو لپاره غوره دی. سلامونه، احترامات او نیکې پیرزوینې. درنو لیدونکو، سختن تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. لیدونکو، نن درته بیا په یو موضوع باندې غږیږو. د یو مهمې موضوع په اړه مو درته ځینې معلومات راټول کړي، د سره به یې شریکوو. نو هیله مند یم چې خپرونه راسره تر پایه وګورئ. لیدونکو، لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ چې موږ په دغه خپرونو کې هڅه کوو چې تل تاسې ته هغه موضوعات راواخلو چې هغه د نوو راغلو مهاجرینو لپاره ګټور تمامیږي. نو دا چې اولادونه په موږ او تاسې باندې حق لري او د هغوی د حقونو نه یو مهم حق دا دی چې په هغوی باندې موږ تعلیم وکړو. نو ګڼو والدینو سره دا پوښتنې پیدا کېږي چون چې دلته په امریکا کې نه بلکې په اکثره هیوادونو کې ښوونځي په دوه ډوله وي. یو عامه ښوونځي وي او یو چې دی نو هغه شخصي ښوونځي وي. نو نن درته په دې غږیږو لیدونکو چې دلته په امریکا کې عامه ښوونځي او شخصي ښوونځي د دوی دواړو ترمنځ فرق په څه کې دی، ګټې یې څه دي او زیانونه یې څه دي. په دې موضوع در سره خبرې کوو لیدونکو. نو هیله مند یم چې تر پایه را سره ملتیا وکړئ او خپرونه را سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو، دا چې ما یادونه وکړه نن به تاسو ته د دوو مهمو ښوونیزو سیستمونو په اړه معلومات درکړو چې د ډېرو افغان کورنیو لپاره مهمه پوښتنه ده. دا ښوونیز سیستمونه دي چې یو یې عامه ښوونځی دی او بل یې شخصي ښوونځی دی. دا دواړه په امریکا کې شته، خو هر یو یې جلا ځانګړتیاوې، ګټې او ځینې وختونه ستونزې هم لري. نو لیدونکو، راځئ دا موضوع پوره وڅېړو تر څو په دې پوه شو چې د خپلې کورنۍ، ماشومانو او اقتصادي حالت سره سم موږ لپاره کوم ښوونځی مناسب دی. نو لومړی به په عامه ښوونځیو باندې لږ څه بحث وکړو. عامه ښوونځي هغه دي چې دولت یې چلوي. دا ښوونځي د مالیاتو له پیسو نه تمویلېږي، یعنې خلک چې کومه مالیه ورکوي هماغه پیسې د ماشومانو د زده کړې لپاره کارېږي او ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابرېږي. په امریکا کې هر ماشوم چې د یو ټاکلي عمر وي حق لري چې وړیا زده کړې ترلاسه کړي او دا زده کړه ورته د عامه ښوونځیو له لارې برابرېږي. دا ښوونځي معمولا د هر ښار یا ولسوالۍ لخوا اداره کېږي او خلک کولی شي خپل ماشومان د خپل اوسېدونکي ځای ته نږدې عامه ښوونځي ته ولېږي. دویم لیدونکو، که چېرته په شخصي ښوونځي باندې خبرې وکړو، نو شخصي ښوونځي هغه دي چې د دولت لخوا نه تمویلېږي. دا ښوونځي د زده کوونکو له کورنیو نه پیسې اخلي، یعنې ته باید فیس ورکړې تر څو ستا ماشوم هلته شامل شي او په هغه ښوونځي کې زده کړې وکړي. شخصي ښوونځي اکثره وخت کوچني وي، د زده کوونکو شمېر یې کم وي او ډېر وخت ځان ته ځانګړي اصول
ځانګړي پروګرامونه او یا هم مذهبي بنیادونه لري. په امریکا کې زرګونه شخصي ښوونځي شته دي چې ځینې مذهبي دي او ځینې نورې بیا د خاصو مضامینو لپاره دي لکه هنر، ساینس، ژبه او داسې نور. بل لیدونکو که د فیس په اړه باندې وغږیږو، د عامه ښوونځیو زده کړې په بشپړ ډول وړیا دي. ته به هیڅ ډول فیس نه ورکوې. هلته ستاسې ماشومان کولی شي چې په بشپړ ډول وړیا زده کړې ترسره کړي. خو کیدای شي ځینې وختونه د تفریح یا د خوړو لپاره او یا د داسې نورو پروګرامونو لپاره لږ څه ناڅه مصارف پرې کړي. خو برعکس شخصي ښوونځي چې دي هغه معمولا فیس لري. دا فیس له $100,000 نه تر $10,000 یا ان $20,000 پورې رسیږي چې ته باید په یو کال کې پرې کړې. ځینې ښوونځي د کم عاید لرونکو کورنیو لپاره تخفیف هم ورکوي، خو بیا هم دا د عامه ښوونځیو په پرتله ډېر زیات لګښت لري. څلورمه برخه کې به لیدونکو په دې خبرې وکړو چې د دواړو ښوونځیو د درس معیار څه دی. دا ډېره مهمه ده چې په دې باندې پوه شو چې کوم ښوونځی ښه تعلیم ورکوي. ځینې وخت خلک فکر کوي چې شخصي ښوونځي ښه دي، خو دا هر وخت سمه پرېکړه نه ده. عامه ښوونځي هم د دولت لخوا ځانګړي معیارونه لري. ښوونکي روزل شوي دي او د زده کوونکو او د زده کړو پروګرام یې معیاري دی. خو دا هم رښتیا ده چې ځینې عامه ښوونځي په ځانګړي ډول هغه چې په شتمنو سیمو کې وي ډېر پرمختللي وي او ښوونکي او امکانات یې ښه وي. ځینې نور عامه ښوونځي خصوصا په غریبو سیمو کې ښایي امکانات یې کم وي. شخصي ښوونځي چې دي هغه خپل معیارونه لري. ځینې ډېر ښه ښوونه کوي، زده کوونکي پوهنتونونو ته ښه تیاری نه نیسي. خو ځینې نور شخصي ښوونځي ممکن دومره لوړ معیار ونه لري، یوازې دا چې پیسې اخلي. که په پنځمه برخه کې د چاپېریال او محیط په اړه وغږیږو، په شخصي ښوونځیو کې ځکه چې زده کوونکي لږ وي نو هلته کله چې زده کوونکو شمیر کم وي نو د استادانو پاملرنه زیاته وي او هغوی ټول شاګردان په ښه ډول سره تعقیبولی شي. خو قانون یې هم اکثره وخت سخت وي او که کوم زده کوونکی بد چلند وکړي ژر اخراجیږي. په عامه ښوونځیو کې زده کوونکي ډېر زیات وي. دا ښایي ځینې وخت استاد ونشي کولی هر زده کوونکي ته انفرادي پاملرنه وکړي، خو دا هم ورته فرصت برابروي چې د بېلابېلو قومونو، دینونو او فرهنګونو له خلکو سره مخ شي. درنو لیدونکو، د مذهبي او کلتوري اړخ ته یې که چېرته وګورو نو عامه ښوونځي چې دي دا مذهبي نه دي. هلته دیني تعلیم نشته او ښوونکی اجازه نه لري چې مذهبي خبرې وکړي. دا ځکه چې دا ښوونځي د دولت لخوا تمویلېږي او د مذهب ازادي رعایتوي. په شخصي ښوونځیو کې دا اختیار شته. که ته غواړې چې ماشوم د اسلامي یا مذهبي تعلیم هم ولري نو شخصي اسلامي ښوونځی ورته غوره انتخاب دی. په امریکا کې یو شمېر اسلامي شخصي ښوونځي هم شته، خو فیس لري او ځینې وخت د لرې واټن له امله ستونزې وي. درنو لیدونکو، د خاصو اړتیاو لرونکو ماشومانو لپاره کوم خدمات چې دي نو په عامه ښوونځیو کې د هغو ماشومانو لپاره ځانګړي خدمات وړاندې کیږي چې ذهني، فزیکي او یا ژبنۍ اړتیا ولري. دا خدمات له دولت لخوا برابریږي او په مکمل ډول وړیا دي. بیا شخصي ښوونځي چې دي تل دا خدمات نه لري. که ویې لري دا به اضافي فیس وغواړي او ځینې وخت او په ځینو شرایطو کې د داسې ماشومانو لپاره نوملیکنه هم نه مني. اتم، د ژبې ملاتړ. په عامه ښوونځیو کې ډېر مهال د نوو مهاجرو ماشومانو لپاره د انګلیسي زده کړې ځانګړي پروګرامونه وي.
دوی ته ځانګړي استادان ورکول کیږي ترڅو ورو ورو عادي ټولګیو ته لاړ شي. شخصي ښوونځي دا ډول ځانګړي پروګرامونه نه لري. که ماشوم انګلیسي باندې نه پوهیږي ښایي ډېر مشکل ورته پیښ شي. نهم، د کورنۍ ګډون او معلومات. عامه ښوونځي هڅه کوي چې د ماشوم د والدینو سره اړیکې وساتي. دوی غونډې ته دعوت کړي، راپور ورکړي او د ترجمان له لارې مرسته کوي. په شخصي ښوونځیو کې دا هم شته، خو ډېر وخت توقع لري چې والدین په خپله انګلیسي وپوهیږي او یا ګډون وکړي. لسم، د افغانو کورنیو لپاره کوم ښوونځی مناسب دی؟ دا خبره ستاسې د کورنۍ په شرایطو پورې اړه لري. که ستاسو عاید کم وي او غواړئ ماشوم دې وړیا او معیاري تعلیم ولري، نو عامه ښوونځی ورته ډېر مناسب دی. خو که تاسې اقتصادي وس لرئ او غواړئ ماشوم دې د خاص تعلیم سره دیني اصولو یا هم ژبنیو ځانګړتیاوو سره تعلیم وکړي، نو شخصي ښوونځی یو ښه انتخاب دی. په یاد ولرئ چې ښوونځی هر څه نه کوي. د ماشوم تربیه، هڅونه او ملاتړ د کورنۍ دنده ده. که ماشوم دې عامه ښوونځي ته ځي خو کورنۍ پاملرنه ورته نه کوي، ګټه نه لري. برعکس، که ماشوم دې شخصي ښوونځي ته ځي خو هڅه نه کوي، هم ښه نتیجه نه ورکوي. نو درنو لیدونکو، په پایله کې ویلی شو چې عامه ښوونځي وړیا دي، دولت یې ملاتړ کوي، زده کړه یې معیاري ده او د ژبې ملاتړ پکې ډېر وي. شخصي ښوونځي فیس اخلي، ځانګړي قوانین لري، مذهبي یا خاص پروګرامونه لري، خو د ټولو کورنیو لپاره مناسب نه وي. نو تاسې باید د خپلې کورنۍ حالات، اقتصاد، امکاناتو ته، د ماشوم اړتیاوو ته او همدارنګه شخصي انتخابونو پر اساس دا پرېکړه وکړئ چې کوم ښوونځی ستاسې د ماشومانو لپاره غوره دی. نو درنو لیدونکو، ما مخکې مې یادونه وکړله چې د ماشوم تعلیم دا چې دی دا پر موږ او تاسې باندې حق دی چې په خپلو ماشومانو باندې تعلیم وکړو. نو دا بهتره خبره ده چې تاسې خپلو ماشومانو سره په خپله هم هغوی ته وخت ورکوئ او هغوی سره خواري وکړئ. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، که تاسې ماشوم په شخصي ښوونځي ته ولېږئ یا هم دولتي ښوونځي ته یې ولېږئ، خو که چېرته تاسې ورسره همکاري ونه کوئ او تاسې ترې څارنه ونه کوئ، تاسې ورسره په درسونو کې همکاري ونه کوئ، نو ښایي نتیجه یې دومره ډېره ښه نه وي. نو اکثره کوشش وکئ. موږ او تاسې ټول په دې پوهېږو چې د امریکا ژوند چې دی دا لږ د افغانستان د ژوند سره ډېر زیات توپیر لري. نو دومره وخت نه پیدا کېږي چې خلک پکې ځینې کارونه ترسره کوي یا تاسې ډېر وخت ورکوئ ماشومانو ته. خو تل هڅه وکئ کله چې د کاره راځئ او یا هم کله تاسې رخصت اوسئ، په کور اوسئ، نو د خپلو ماشومانو سره خبرې وکئ، هغوی واورئ، د هغوی خبرو ته غوږ کښېږدئ. او همدارنګه که په درس کې ستونزې لري نو تاسې مجبور یاستئ ورسره مرسته وکئ. که په خپله په دې برخه کې نه پوهېږئ نو کولی شئ د ښوونځي سره خبرې وکئ او یا هم لکه مخکې چې موږ یو پوره خپرونه پرې جوړه کړې وه، ځینې ادارې شته دی، کتابتونونه دي چې هغوی بعضې مسایلو کې مرسته کوي. نو تاسې د هغوی نه همکاري غوښتلی شئ تر څو هغه حق چې د ماشومانو پر تاسې باندې دی هغه هم په ځای کړی اوسي. نو تل دا هڅه وکئ چې خپلو ماشومانو سره مهربانه اوسئ. تل کوشش وکئ چې خپل ماشومان واورئ، هغوی تشویق کړئ، هغوی ته ډاډ ورکړئ تر څو هغوی هم وکولی شي چې په پوره زړه هغه کومې ستونزې که چېرته لري په ښوونځیو کې یا په ځینې نورې برخو کې هغوی ستونزې لري، نو هغوی به په ډاډه زړه تاسو سره هغه خپلې ستونزې شریکې کړي او تاسې به په دې وتوانېږئ چې د هغوی ستونزو ته او یا هم د هغوی کوم مشکلات چې لري هغوی ته د حل لارې پیدا کړئ. نو دا چې که تاسې خپل ماشومان شخصي ښوونځي ته لېږئ او که دولتي ښوونځي ته یې لېږئ، د دې دواړو په فرق باندې موږ تاسو سره خبرې وکړې چې د دواړو په هغه ښوونیز سیسټم کې
دومره فرق نشته دی، خو دا چې دلته په امریکا کې عامه ښوونځي چې کوم دي یا دولتي ښوونځي نو دا هم پوره معیاري دي، دوی هم په پوره معیار سره تدریس کوي او شاګردانو ته هغه دوی تل هڅه کوي چې کوم استادان چې دوی سره دي هغوی په معیار برابر اوسي تر څو زده کوونکي د هغوی څخه درس په ښه ډول سره واخلي. نو د ښوونځیو ترمنځ صرف توپیر ما چې لکه څنګه تاسو ته وویلی چې دا دی چې په خصوصي ښوونځیو کې هغوی خپل درسي میتود لري، خپل درسي معیار لري، ځینې ځانګړي کتابونه لري او دیني مسایل لري. نو درنو لیدونکو خپرونه هم همدلته راټولوو، نو سختن تعالی دې وکړي چې خپرونه درته ګټوره تمامه شوې وي او تاسې په ښه ډول سره انتخاب وکړی شئ چې ستاسې ماشومانو لپاره کوم ښوونځی بهتره دی، خصوصي ښوونځی ورته بهتره دی او که نه عامه ښوونځی یا دولتي ښوونځی ورته بهتره دی. نو درنو لیدونکو خپرونه هم همدلته پای ته رسوو، تر بیا چې د یوې نوې موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم اجازت غواړم، د الله په امان.